د چارو یو شمېر کارپوهان وایي وسلوال طالبان هر ځل د سولې خبرو له پیل سره په کابل او نورو لویو ښارونو کې له چاودنو کولو سره غواړي د خبرو اترو میز کې امتیازات ترلاسه کړي، خو دا ډول کړنې د ملت پر وړاندې دوی نور هم منفور کوي. د افغان سولې په تړاو نن د مسکو غونډه پیل شوه چې د افغانستان اسلامي جمهوري دولت هیئت، سیاسون، وسلوال طالبان، امریکا، چین او پاکستان ګډونوال دي، خو په ورته مهال کابل ښار کې هم چاودنو زور اخیستی چې وړمه ورځ د ملکي مامورینو پر موټر چاودنه کې د ښځو او ماشومانو په ګډون یو شمېر کسان شهیدان شول، او نن هم کابل ښار کې یو کاسټر موټر په نښه شو چې مرګ ژوبله یې رامنځته کړه. کله د افغانستان د سولې خبرې روغې جوړې طرف ته روانېږي، روغې جوړې طرف ته ځي، نو دلته نړیوال او سیاسي نړیوال او استخباراتي شبکې کوشش کوي چې د افغانستان مرکز کابل کې چاودنې زیاتې کړي یا په نورو ولایاتو کې چاودنو ته زور ورکړي. دغه عمل د نړیوالو استخباراتي شبکو هیڅ قسم افغانانو ته د منلو وړ نه دی. د چارو د کارپوهانو په باور د جګړو او تاوتریخوالي له زیاتولو سره د سولې په خبرو کې د امتیازاتو ترلاسه کولو منطق سم نه دی او نه هم په 40 کلنه غمیزه کې پایله ورکړي. دوی وایي د چاودنو او د ملکي افغانانو وژل نور هم د افغانستان کشاله اوږدولی شي. بدبختانه بهرني استخبارات، تورستي ډلې او طالبانو همیش د صلح پر ځای چاودنو ته افغان وژنې ته ادامه ورکړې ده. که چېرته هم طالبان صلح ته ښه نیت ولري، باید نور طالبان په دې ځورېدلي ملت ورحمېږي، د صلح ته د رسېدلو نه مخکې باید ورباندې اعلان شي. د چارو د یو شمېر نورو کارپوهانو په باور د سولې خبرو پر مهال باید د تاوتریخوالي کچه 0 ته راټیټه شي او اعتماد جوړونه وشي. د دوی په نظر د سولې خبرو کې د افغان حکومت له انعطاف څخه باید ګټه واخیستل شي او د یادې پروسې د بریالیتوب لپاره هڅې چټکې شي. بعضې لاسونه شته دي چې غواړي چې د دنیاوالو ته همچنان امریکا ته همچنان طالبانو ته دغه نظام ته وښیي چې پرته له طالبان نه بل قوت هم شته چې کولی شي چې وضعیت خراب کړي، وضعیت کړکېچن کړي. نو دا د دې قوت شاته چې څوک ده هغه کسان دي چې درېیم ډله ده، یعنې نه افغانستان حکومت ده نه طالبان دي، بل درېیم ډله ده. په ټولنیزو رسنیو کې هم ګڼ شمېر افغانانو د ملکي خلکو په نښه کول د ټولو اسلامي، افغاني او جنگي اصولو خلاف کړنه بللي او له ښکېلو لوري غوښتنه کړې چې په لویو ښارونو کې بریدونه ونه کړي ځکه ان ښځې او ماشومان پکې له منځه ځي. د امریکا او وسلوالو طالبانو ترمنځ تړون کې د تاوتریخوالي په کمولو ټینګار شوی و، خو طالبانو تیر کال په امریکایانو کوم برید نه دی کړی، خو مقابل کې هر ورځ لسګونه افغانان شهیدان کیږي.